دا څنګه بې ننګه مریدان وو چې یو دوه د سپي زامن، د حیوان زامن، د وحشي زامن. تازه خبر د پیر ابراهیم یو مرید طالبانو ته سخت غوسه دی. نظام یې ننګولی او سپکاوی یې کړی. نور حال یې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. او هغه بې ننګه خلکو ته مې ډېر مې زیات درد و. هغه خلکو ته مې راځي چې چا بېولې و د هغه عاصم مبارک. دا څونه بې ننګي دا خلکو وکړه، دا څونه بې غیرتیا دا خلکو وکړه، دا څونه کمزوري خلک سوي دي. هر څوک چې دي زه خو په نور پیژنم نه، که د غزني دي که د پکتیکا دي، دا څنګه بې ننګه خلک وو، دا څنګه بې ننګه مریدان وو چې یو دوه د سپي زامن، د حیوان زامن، د وحشي زامن، یو دوه جاهلان، فاسقان، ظالمان ورځي او د یو داسې غټې جامعې د مابینځ څخه یو داسې څوک راباسي او د هغه داسې اهانت کوي او دوی ورته ګوري. دا څه بې ننګه خلک وو. دغه سوچ خو بې کولی چې موږ دغه هغه صاحب څنګه داسې خلکو ته په لاس ورکوو چې دا خلک یې رسوي نه، خو موږ هم ورسره ځو. که د امارت ته دې سره کار دی خو موږ ورسره ځو، که څوک د عفر لري خو موږ ورسره ځو، که محکمې ته ځي خو موږ یې بیایو. دا څنګه کمزوري خلک وو، دا څه بې ننګه خلک وو، دا څه بې ننګي دې خلکو وکړل، دا څه بې غیرتیا وکړل. افغانانو به څنګه داسې بې ننګي او بې غیرتیا کول. بیا مریدانو، بیا قادریانو، والله چې ناامیده یې کړلو، ډېرې ناامیده کړم. زه خو بیخي ناامیده کړم، داسې ناامیده کړلم بیخي مې په خپل ځان باندې بس ناامیدي پیدا سول. دا ډېر بې ننګه کار وسو. دا خلکو ته مې ډېر سخت قهر راځي. دا خلکو ته خو اوس دا په کار وه چې پر ځانو یې بمان تړلي وی او پر دغه خلکو یې پټاو کړی وی. دا ورته په کار ځان که نور هېڅ نه وی په وس، پر دغه خو په وس پره چې پر ځان بم تړم او ورځمه دغه د خدای دښمن، دغه ملعونین، دغه الله په غضب ککړ خلک چې چا دغسې عمل وکړي، ناوړه عمل وکړي، د دغه مجازات خو اخلم، نور کوم په ځان نه دي په وس پره. دا خو به وکړم چې دا خو برداروم. یا د دغو هغه ملعونینو مقتدایان د خدای په قهر ککړ په دنیا کې د جابران، ظالمان، د رحیم الله غوندې زندقان، دا خو به مردار کم، نور کوم په وسه نه کړو. دې خلکو ته خو دا خو په کار وو. دا څنګه کمزوري کار دې خلکو وکړي. والله چې مې د مریدانو تاریخ ور وشرموئ، مې د افغانانو تاریخ ور وشرموئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.